السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاست او د صحت جامې مو په تن وي. زه حبیب الله اکاډمي چینل ستاسو ته مخاطب یم. ستاسو ته له یوې نوې خوندورې ویډیو سره راغلی یم چې د موبایل د سټینګ په باره کې ده، چې آیا تاسې څنګه کولی شئ چې هسې موبایل ته لاس وروړئ یا تاسې موبایل راجګ کړئ او هغه روشن شي یا ولګیږي. ډیره زبردسته او خوندوره سیټینګ ده. یا آیا تاسې څنګه کولی شئ چې تاسې دا موبایل چې کوم بندوئ او خلاصوئ په دې جې باندې تاسې په هغه جې باندې کیمره ولګوئ. ډیره زبردسته او خوندوره سیټینګ ده. بلې خوا ته مه ځئ، تاسې له موږ سره پاتې شئ. ډیره زبردسته ویډیو ده. ګرانو محترمو ملګرو، که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول البته چې راسئ د خپل موبایل سکرین ته. کله چې د خپل موبایل سکرین ته رالاستئ، تاسې به راسئ انتظاماتو ته. صحیح ده؟ دې انتظاماتو ته زه راځم. تاسې به د خپل موبایل سیټینګ ته ولاړ شئ، انتظاماتو ته. دا به اوکې کړئ. داسې اوکې کړئ، بیا به تاسې راسئ. دا برنامه به تاسې پیدا کړئ په خپل موبایل کې. دا زه تاسې ته اوس ښیم. دا برنامه به تاسې پیدا کړئ. دا برنامه نه ده، دا به تاسې خپل موبایل کې پیدا کړئ. ویژګی‌های پیشرفته، دا به تاسې اوکې کړئ. کله چې مو اوکې کړو، بیا به تاسې راسئ د حرکت ته، دې اپشن ته به تاسې راسئ. صحیح ده؟ دې ته به راسئ، دا به اوکې کړئ. داسې مو اوکې کړ. کله اوس تاسې ته وینئ دلته دا ما بند کړی دی. اوس دا برای بیدار شدن، مثال چې تاسې چېرته موبایل ایښی، مثال شپه یې چې تاسې لاس ورسره ووهلسي، موبایل به لګېږي. لا تاسې هسې موبایل دی راجګ کړئ، د موبایل به روشن کېږي یا بې رڼا لګېږي، بیا تاسې به دا خلاص کړئ. صحیح ده؟ دا اپشن وینئ ما مخکې بند کړی و، اوس مې خلاص کړو. داسې څه رقم موبایل هسې تاسې راپورته کړئ، دا به تاسې ته لګېږي. او دا اپشن ده یو بل دغه اپشن ده، داسې تاسې په موبایل ټچ باندې دوه وارې ګوته داسې کړئ. یو وارې مې دی اوکې کړو، بیا مې دی اوکې کړو. چې موبایل په ټچ باندې دوه وارې ګوته دا کړئ، تاسې موبایل به بندېږي. اوس یې زه نه شم بندولی، تاسې ته نه شم ښوولی. دلته زموږ ریکارډر شروع ده، مثال هغه بیا بندېږي، ویډیو خرابېږي. صحیح ده؟ چې تاسې په ټچ په موبایل چې تاسې سره په شیشه باندې چې ګوته دوه وارې دغسې کوئ، تاسې موبایل به بندېږي. نه به یې څنګ بټن ته ضرورت وي، نه به یې بلې خوا ته ضرورت وي. تاسې اورېدا کوئ چې دوه وارې په ټچ باندې ګوته دی کوئ د موبایل په سکرین باندې، تاسې موبایل به بندېږي. دا به آن کړئ او بل به راسئ، دا به تاسې آن کړئ. صحیح ده؟ دا ډېر زبردست او خوندوره سیټینګ و. دغه هم تاسې آنولی شئ، تاسې کتلی شئ. دا هم ډېر زبردست او خوندوره سیټینګ ده دلته. صحیح ده؟ داسې ما آن کړو. اوس دلته زه راځم، داسې ما آن کړو. نه دغه داسې ما آن کړو. در ضربه برای خاموش شدن صفحه، مثال تاسې چې دا څنګ بټن نه ده، داسې تاسې دوه وارې اوکې کړئ، تاسې ته به د موبایل کمره راځي. دا ما ځکه آن کړو، دا ما مخکې بند کړی، اوس مې آن کړو، خلاص مې کړو. دا څنګ بټن نه ده، دا تاسې چې به موبایل پرې لګول او مړ کول به مې، تاسې پرې بندول به مې دغسې. اوس تاسې دوه وارې چې اوکې کړئ، تاسې ته به خپله کیمره راځي. صحیح ده؟ دا ډېر زبردست او خوندوره سیټینګ و د موبایل. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو چې مو وکتله، ویډیو ته لایک ورکړئ.